السلام علیکم. د یو ملګري کمنټ کړلی چې د نن نه مخکې یو څو ورځې مخکې موږ ویډیو کړو په جنکسین اپ باندې، نو دی وایي چې دا په کم وخت باندې خوړل پکار دی، طریقه استعمال د دې څه دی. نو دا جنکسین اپ ګولۍ دي صحیح ده، په دې باندې موږ ویډیو کړو. نو په ویډیو کې هم ما ویلو چې دا 2 ټایمه خوړل پکار دي یا یو ټایم، د روټۍ نه پس د اوبو سره، د پوی سره به نه استعمال، د اوبو سره استعمال کوي صحیح ده. او بیا به تاسو په ډیټیل باندې ویډیو کتای شئ. د دې قیمت چې دی په سعودي عرب کې 102 سعودي ریال قیمت دی او کم از کم چې دی دا 3 میاشتې خوړل پکار دی. کو 2 ټایمه خوړی شي نو هم خیر دی، څه فرق نه کوي، ځکه چې په دې کې 8 mg اویلیبل دی. دا جنکسین اف چې کم دی صحیح شو، دا زیاتر په 40 mg کې اویلیبل دی. کو 40 mg صحیح شو، تاسو 2 ټایمه هم استعمالولی شئ د روټۍ نه پس صحیح ده. او بل دا خبر په ډیټیل باندې موږ ویډیو کړو، دا څنګه چې ما ویلو په الزهیمر ډیزیز کې ډیمنشیا چې موږ څه ته وایو، کاګنیټیو انفیرمنټ چې موږ څه ته وایو صحیح ده. بیا راځي ته ملګري وایي چې تاسو پکې انګلیش ډېر استعمالوئ، نو د دې دا مطلب دی چې د چا مازغه کمزوري صحیح شو یا یاداشت نه وي صحیح ده، په هغې کې استعمالیږي. نو دا تاسو راواخلئ انشاءالله فایده بل درکوي. یا فوکس نه په یو شي باندې صحیح شو، په بار بار یو شی کېږي هغه تېرېږي، نو دا مسله ډېره زیاتو خلکو ته ده. نو په ډیټیل باندې تاسو ویډیو وګورئ انشاءالله پوه به شئ. د دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېسچن وي تاسو موږ ته میسج کولی شئ. مننه، السلام علیکم.